حضرت جبرائیل علیه السلام ته حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې الله خو دې ما په باب کې دا ویلي دي چې ته رحمت د ټول عالم یې، په عالم کې خو ملایکې هم داخلي دي، د ما د رحمت څخه ګټه تا ته رسېدلې؟ هغه ورته او تر څو چې ته نه وې مبعوث قرآن نه و نازل، زه هم په خطر کې وم چې خاتمه به مې څنګه وي، حال به مې څنګه وي. خو چې تا ته قرآن راغی او په قرآن کې دغه وحی راغله، ذي قوة عند ذي العرش مکین، د جبرائیل امین صفات الله په قرآن کې. رسول الله ته قرآن څوک راوړي؟ د یو قوت خاوند، ذي قوة عند ذي العرش مکین، چې د عرش عظیم د خاوند چې د الله ده، د هغه په نزد دغه ملایکه چې جبرائیل امین ته ډېره عزتمنه ده، خپل مقام هم دلته ما وپېژنده، دا د تا رحمت ده. تر دغه وخته زه هم په خطر کې وم. او دغه رحمت کافرو ته هم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. انسانانو چې ټول مسلمان دي که کافران دي، د ټولو دپاره رحمت ده. ولې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې کومو کافرانو چې د خپل پیغمبر به یې ونه منل، اتباع به یې نه کړه، په دنیا کې خدای عذاب راوستلی. د چا نه بیزوګیان جوړ شوي، د چا نه خنجران جوړ شوي، په چا مځکه اوښتې ده، څوک په جغه د جبرائیل امین مړه شوي، په چا هوا مسلطه شوې، څوک په مځکه ننوتلي، څوک په دریابو کې غرق شوي، په چا اورونه اورېدلي، په چا تیږې اورېدلي. یعنې داسې امتي نه ده تېر شوی، داسې امت مخته نه ده تېر شوی چې د خپل وخت پیغمبر یې بې ادبي کړي وي، په دنیا کې بیا هم دا ژوندی پاتې شوی وي. اما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګو برکت ته چې دا نن کفار مفته خوري، دا رحمت د ټول عالم ده. که دی نه وی او په دومره سوونو کلو دا خلکو په کفر کې وخت تېرولی، یا به خنزیران وو، یا به بیزوګیان وو، یا به مځکې په اوښتې، یا به قهرونه د خدای پاک په نازلېده. خو د رسول الله برکت ته کفار هم معاف شو په دنیا کې. څه جزي جزي عذابونه خو به وي، خو هغه عام عذاب په کفارو باندې هم نه راځي.